سلامونه هونیکې هیلې هیله یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه تېره ورځ کې په سوات کې سیلابونه راغله. په دې سیلابونو کې حدوداً 15 کسان د یو کورنۍ څخه په اوبو کې بند پاتې سوه. دغه کسان حدوداً 4 ساعته بند پاته وه، مګر په دغه 4 ساعتونو کې د پاکستان فوز هیڅ مرسته هم ونه کړه. نه ورته هلیکوپټر راغله، نه یو په موټرونو باندې مرسته ورسېدل، نه په تناوونو باندې مرسته ورسېدل. هغه دا و چې آخر کې څپه راغله او هغه هم ځان سره یوړه 15 کسان د یو کورنۍ څخه ووژل سوه. او یوازینی ګناه هم دغه و چې دوی په سوات کې په اوبو کې ګیر سوي وه. د بلې خواته بیا چې کله هم په پنجاب کې هم دغه سیلونه ورسېدل، بیا په پنجاب کې د پاکستان پوځ هلته هلیکوپټرې وڅرخولې، سیار هلیکوپټرې وي، هلته مرستې وي، هلته د نجات هغه جامې وي، تر څو هلته یې غورځوله چې کوم کسان په اوبو کې بریدل هغه د اوبو پر سر راسي. دا ټول مرستې بیا په پنجاب کې وي. که راسو په پېښور دپاره، پېښور کې او په پښتونستان منطقو کې دوی ټوله هلته مرګ غواړي پاکستان. مګر که بیا راسو پنجاب ته، پنجاب کې بیا ګل ګلزار دی، پنجاب کې اوس میټرو سیستم دی، پنجاب کې هغه د ریلي سیستمونه جوړېږي، پنجاب کې ملي بسونه جوړېږي، پنجاب کې کارونه کېږي. مګر یو څو سوه کیلومتره په دې خوا پېښور او پښتونستان منطقو کې بیا دا ټوله بدبختي ده. نن په دغه موضوع باندې خبرې کوو چې پاکستان ولې پښتانه د ځان نه بولي او د پښتنو سره د مور او میرې چلند کوي. زه پر موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تیرې شو. تر هر څه وړاندې تاسو باید دغه ټول پښتانه او ټول افغانان په دې باندې پوه سئ چې د ډیورنډ کوم سیمه چې دا د ډیورنډ کوم لاین چې دی، دغه لاین چې دی دا په نړیواله سطح باندې دا په رسمیت پیژندل سوی لاین نه دی. دا اوس کې صحیح دی د پاکستان یو څو غلامان په افغانستان کې هم ناست دي دا خبرې کوي چې دا په رسمیت پیژندل سوې سیمه ده. مثلا دا هر یو په ټوله نړۍ کې داسې ثبوت څوک نسي راوړلی چې د ډیورنډ پر سند باندې امضا سوی اوسي. هیڅ سند باندې امضا نسته، او دا چې هر یو وایي چې دا سند امضا سوی دی، هیڅ امضا نسته. دا د انګلستان په هرشیف کې چې کوم سند پروت دی هغه باندې هم امضا نسته. د هند په هرشیف کې چې کوم سند پروت دی هغه هم نسته. چې د بده مرغې په افغانستان د بهرني چارو وزارت په داسې کې ارشیف کې چې کوم سند وي، هغه سندونه د مجاهدینو د راتګ سره د پاکستان په حمر باندې راباني په وخت کې هغه ټول وسوځل سوه. مګر چې کوم سندونه په هند کې دي او په کوم سندونه چې په بریتانیا کې دي، په یو سند باندې هم د ډیورنډ د قرارداد امضا نسته. یعنې د دې څخه ښکاري چې دا کوم د پښتونستان منطقې د بلوچستان بیا تر ګوادره پورې چې د افغانستان دا کوم د لوی افغانستان مالکیت دی، په دې باندې رسمي ثبوت د هیچا سره نسته. دا فقط د خولې خبرې دي او د یو څو غلامانو خبرې دي. نو ځکه پاکستان چې دی، پنجاب چې دی، دا په دې باندې پوهېږي که نن وسي که سبا وسي دغه خلک زموږ څخه ځي، او چې کله هم لاړه دغه میلیاردونه ډالر که موږ مصرفوي، دغه میلیاردونه ډالر دا ټوله زموږ څخه وړي. نو په همدا خاطر باندې چې نن پښتون پر تا د مور تا سره د مور او میرې چلند کوي، ځکه کوي چې هغه تا د ځانه نه بولي. هغه وایي چې ته د افغانستاني، ستا په تذکرې کې، ستا په شناخته کارت کې تر اوسه پورې هم افغان لیکل سوی دی. ځکه چې دوی ته معلوم دي چې دغه مځکه برته یو ورځ کې هم افغانستان ته ځي او دا منطقه برته د افغانانو سره یو ځای کېږي. نو دا کوم پیسې چې دا کوم پانګونې او دا کوم بنسټونه چې زه ورته جوړوم، دا که سبا ولاړه خو دا هر څه زما د لاسه ځي. نو ځکه دی چې که نن پر تا باندې سیلابونه راځي، په تا باندې اوبه راځي، که پر تا باندې زلزله راځي، که پر تا باندې هر وحشت راځي، او پاکستان پوځ او پاکستان حکومت پر هغه باندې د نړیوال څخه پیسې اخلي، مګر بیا هم یو روپۍ نه تا ته درکوي، نه تا سره مرسته کوي، نه په بده ورځ کې ستا سره دی، او نه هم په بده ورځ کې بیا دی ستا سره راځي غم شریکي کوي. نه یې در سره غم شریکي کوي، نه یې تا ته نجات راکوي، نه ستا سره چې سوي کومکونه د نړیوالو څخه دوی ټولوي هغه سوي کومکونه هم تا ته نه درکوي. په 2002 کال کې هم دغسې حادثه راپېښ شوه چې هلته بیا پښتانه راګیر پات شوه، هغه هم اوبو یوړه شهیدانې کړه، دا خلک هم اوبو یوړه شهیدانې کړه، او د هغه ډول باندې په زرګونه نور موضوعات هم راپېښ شوي دي چې ډېر خلک خبر هم نه ووځي. هره ورځ کې همدغه پېښې راځي. د دغه پېښو وروسته
2 ساعته وروسته په وزیرستان کې هلته بیا ډرون حملې وسوې او هلته لکه مروت په سیمه کې ډرونونه وسوه او هلته 15 دانې انسانان دغه پنجاب پوځ ووژله. دا به دې پوره مطلب د کې چې ته زما نه دې ځان بولم نه زما او نه هم ما په درد خورې. مګر بیا هم یو څو ګلخانان دي چې بس ټوله ورځ کې داسې پاکستان زنده باد دا د زنده باد لعنت دې پر تا باندې اوسي چې ته لا هم دې ته زنده باد وای. زنده باد به دغسې اوسي. ته ورځه ولاړ پنجاب وګوره. پنجاب کې همدا اوس دا کوم میټرو سیستم چې د مځکې لاندې ځي دا میټرو سیستم وګوره او دا پنجاب کې چې هر ورځ کې د دوی خپل د صفایي او پاکي کارونه مخته وړي همدا یې وګوره. ته بل ځای نه ځه د لاهور هغه هیرامنډۍ ته ورځه ولاړ شه چې ور څومره صفا او څومره آباد یو سیمه ده. مګر که دې خواته راسي په داسې کې په پېښور ته راسي د پښتونستان هر سیمې ته راسي هماغه بدبختي ده چې هلته نه اوبه شته نه ډوډۍ شته نه ژوند شته نه کور شته نه کارخونه شته هېڅ شی نشته. په 2021 کال کې بیا تر 2024 کال پورې پاکستان د پنجابیانو د خیبر پښتونخوا د 80% کارخونې دا ټوله یوړه پنجاب کې یوړه. هیڅ یوه غږ لا پورته نه کړه په دغه موضوع باندې چې وروره کارخونه د پښتنو د کارخونه د داسې ده او په رګ زور یې د دغه ځای څخه انتقال کړه یوړه هلته لاهور ته یوړه چې دلته نه هم نه ده او دا هلته چې ولاړه دا ټوله د پنجاب په اقتصاد باندې حسابل کېږي او دغه و چې دلته پښتانه بیکاره شو دلته پښتانه د اقتصادي لوبو څخه ولیدله د تجارت څخه ولیدله هلته پر د افغانستان سره چې کوم راکړه ورکړه ده هره ورځ کې دا بندېږي مګر هاخوا چې بیا د هند سره هره ورځ کې جګړه هم ده مګر ګوادر بیا نه بندېږي. ګوادر کې بیا ډېر ښه تجارت روان دی هلته پنجابۍ روان دی. نو په دغسې موضوعاتو کې سر خلاص کوي لږ شعور پیدا کوي لږ ځانونه انسانان کوي تر کله پر ګلخانان به پاتې کېږي او د پاکستان د پوځ څخه وشاته ولاړ یاست. تاسو د ګیلمن وزیر خبرې تاسو د یاده ووتلی د ګیلمن وزیر ډېر ښه وینا هم تر اوسه پورې داسه ده دومره ذلیل په خپل وطن یمه چې حد نه لري. دا څو ورځې وړاندې د تحریک انصاف د عمران خان د ګوند یو د پارلمان غړي دا هم خپل په داسې کې ایښی دی دی هم شکایت لري چې زه ذلیل یم. نو چې ذلیل ته خو د پارلمان غړی چې ته ذلالت باندې کوي خو به خپل قوم ته ووایي چې وروره ته ذلیل پر تا باندې پنجاب حامر دی پر تا باندې پنجاب سلطنت کوي پر تا باندې پنجابیان ظلم کوي پر تا باندې وحشت کوي دغه کار چې بلوچ مشرانو خپل قوم ته وکړه خو دا خبره تاسو هم وکئ. ولې نه کوئ؟ ولې ګونګیان یاست؟ تر کله پورې دا قوم به تباه کوئ؟ ښه مثالونه یې تاسو وینئ چې هلته یو مرګ دی او هلته بیا حباتي ده هلته جنت دی هلته ګلونه دي هلته لوبې دي هلته جنت دی هلته شیدې دي ویالې دي شات دی هر څه دی ژوند دی کار دی کارخونې دي هر څه دي. مګر بیا په پښتونخوا کې دا منطقي کې بیا چې راسئ نه کار شته نه غریبي شته نه ډوډۍ شته نه ژوند شته نه هېڅ د ژوند هېڅ اسانتیاوې نشته. فقط همدغه ده چې بیا ګلخانان ورته ناست چې زنده باد لعنت دې ستا په دې زنده باد اوسي چې ته دومره هره ورځ کې ستا په دا خوله کې لغتۍ وژل کېږي تباه کېږي برباد کېږي مګر بیا هم ته زنده باد وایي. ایله مند یم چې دا زموږ پښتانه په هغه سیمه کې په دې باندې پوه سي چې ته د پاکستان نه وي د پاکستان نه یې او د پاکستان به په ژوند هم ونه سي او نهاکه په دې باندې چغې مه وایاست ځکه چې توس ارزښت ورته نه لري د پنجاب پوځ ته. دا پاکستان چې دی جوړ دی یوازې او یوازې پنجاب ته جوړ دی. تاسو د الطاف حسین خبرې واورئ تاسو د بلوچ مشرانو خبرې واورئ تاسو د خپل پښتنو خبرې واورئ چې دوی خپله تاسو ته وایي چې وروره موږ د دې ملکه نه یو موږ سره به مور او میرې چلند څه کوي چې بیخي موږ انسان لا دا خلک نه ګڼي. زموږ د کارخانو څه پیسې چې دي دا ټوله پنجاب ځان سره وړي. زموږ د توربیلي بجلی چې ده دا ټوله پنجاب ځان سره وړي. زموږ اوبه چې دي دا پنجاب ځان ته وړي. زموږ اقتصاد چې دی هر څه پیسې اخیستل کېږي او هغه پنجاب ځان سره وړي. پنجاب کې آبادي ده په موږ باندې بدبختي ده. نو هیلهمند یم چې دا قوم کې شعور پیدا سي دا قوم په پښو ودرېږي او د دغه جهالت او د دغه بدبختي څخه وژغورل سي. که دغه ډول باندې موږ روان اوسو د باچا خان بابا خبره ده چې ورکېږو او داسې به ورک سو چې بیا به په تاریخ کې به هم څوک یاد نه کړي. هیلهمند یم چې یو داسې ورځ راسي چې دا خلکو کې شعور پیدا سي او د دغه بدبختیو څخه ځانونه خلاص کړي.
تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.